چې چا مشکل کاری چې یو کاری نه کیږي نو زه ورته وایم د دیر ځله یو دیر ځله دا وایي دنیا به دې مخی او آخرت به دې مخی دا ځان سره ډېر زیات وایي چې بس دا درې الفاظ دي درې نومونه دي د الله ښه که ته وایې چې زما په رزق کې دې فراخي راشي د ځان سره درې الفاظ وایي دا وایه ستا مشکل به پې الله اسانوي کار به دې الله برابروي ما پې تجربه کړې ده ځکه تاسو ته وایم چې کله یو مشکل راشي. السلام علیکم ملګرو، شیخ صاحب انتهایی ښکلي وظایف په دې ویډیو کې ښودلې دي. تقریبا 3 وظیفې ښودلې دي چې ډېرې زیاتې اسانې هم دي او انتهایی زیاتې مجربې دي. زما عزتمندو او د دې وظیفو نن سبا هر چا ته ضرورت دی. زما عزتمندو دغه وظیفې زده کوئ کم ټایم چې دا شیخ صاحب دا وظیفې ووایي که نه زه تاسو ته په سکرین باندې دغه لیکم دې نه ځان له سکرین شاټ واخلئ او چې کله بیا تاسو ته مشکل را پیښیږي پریشاني را پیښیږي ټینشن را پیښیږي دغه وظیفې کوئ دغه دعاګانې وایي نو ان شاء الله د الله رب العزت په فضل او کرم سره به تاسو مشکلات ختميږي. دغه مشکل کار چې کوم تاسو ته را پیښیږي دغه به ان شاء الله ختميږي او که چېرې تاسو ته پریشاني وي دغه وظیفه تاسو وکړئ که نه تاسو دغه پریشاني به مکمل ختميږي. د دې به ان شاء الله نام نشان هم نه پاتې کیږي او که چېرې تاسو ته په زندګۍ کې غمونه وي آفتونه وي تکلیفونه وي بیا تاسو دغه وظیفې وکړئ که نه نو ستاسو غمونه آفتونه تکلیفونه پریشاني به مکمل ختم شي. راځئ د شیخ صاحب دا ویډیو د سره پلی کوم دا ضرور وګورئ او شیخ صاحب ته په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ولیکئ او ویډیو د ثواب په نیت باندې ډیره شیر کړئ. ټیک شو جی، راځئ د شیخ صاحب دا بیان وګورئ جی. چې چا مشکل کاری چې یو کاری نه کیږي نو زه ورته وایم د دیر ځله یو دیر ځله دا وایي او که ډیر ضرورت دي نو سل ځله دې دا وایي احمد رسول الله محمد رسول الله احمد رسول الله محمد رسول الله. دا څومره آسان الفاظ دي دا وایه ستا مشکل به پې الله اسانوي کار به دې الله برابروي. ما پې تجربه کړې ده ځکه تاسو ته وایم چې کله یو مشکل راشي احمد رسول الله محمد رسول الله بیا دعا کو یا الله د دې اسماء په برکت زما دا مشکل اسان الله تعالی به اسانوي ولې هغه موږ ته رحمت راغلی دی. الله وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ماشاءالله مگر رحمت دپاره د مخلوقاتو رونو بنیانو لرحمت پیریانو لرحمت حیواناتو لرحمت. حیوانات برال اوخان برال رسول پاک ته به شکایت وکړو مالک به راغوښته وی دی وای خوراک کم را کوي بار را باندې ډېر وړي. د حیواناتو دپاره رحمت په دنیا کې رحمت قبر کې رحمت قیامت کې رحمت. الله دې موږ د رحمت للعالمین تابعدار وساتي. که ته وایې چې زه به ځم په عمل بل وی نه 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 جنت ته به ټول ځو په څه باندې په رحم د الله باندې. خو هغه سړي باندې به رحم کوي چې هغه د دې عقیدې کلک قائل وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. اتش تاسې پخلی وای پخلی یادې مکه مدینه ته خو ګرځې پس میلا پادینه هدي پخلی باندې مکه مدینه یادې نور ګرځې پس میلا دینا باندې. الله دې موږ تاسو غلطه مکه او مدینه کوره کې ښه مکه کې سو لا اله الا الله مدینه کې سو محمد رسول الله. د دې دواړو محبت ستا په عشق ستا په اسلام ستا په قربانۍ باندې دا دواړه شاهدان دي که مکه ده او که مدینه ده. الله دې زموږ محبت هغې سره وساتي. په دنیا کې هم دغه 2 ښارونه دي ښه په دنیا کې دا 2 ښاره دي رونو بس د دې عشق د دې سیل دې څخه تلل هغې ته ورتلل سبب د مغفرت دی. نور وطن کې داسې ښار نشته دی ښه پس کدامی شهر دی ها بهتر گفت آن شهرویک دروی دلبر چې په هغې کې دلبر پروت دی هغه بهتر ښار دی. رونو الله دې زموږ ستاسو د عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم سره همیشه وساتي. خو ځان سره 3 الفاظ وایي یا الله یا رحمانو یا رحیمو. بس دا 3 الفاظ دي 3 نمونه دي د الله ښه یا الله یا رحمانو یا رحیمو. بس دا 3 چې ګرځئ دا ځان سره وایي الله دې عقیدې له به کافي دی. رحمان دنیا لده رحیم اخیرت لده دنیا به دې مخی او اخیرت به دې مخی. دا ځان سره ډېر زیات وایي چې ګرځئ را ګرځئ یا الله یا رحمانو یا رحیمو. بس دا ځان سره وایي
که ته وایې چې زما په رزق کې د فراخي راشي درود شریف په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات وایې چې څومره د ژوند د ورځې تا ته یو حصه میلاویږي نو درود شریف لا هغه ورکړه ګنټۍ دوی درې درود شریف ډېر وایه ځکه چې الله پې رحمتونه نازلوي نو چې ته درود وایې نو په تا به الله رحمت نازلوي او یو حدیث کې راځي یو صحابي راغی رسول پاک ورته وایي ته څومره درود وایي وي یو حصه وی که د دې نه دې سیوا که تا ته به ډېره فایده وي هغه وی یا رسول الله دوه حصې به درود وایم یو حصه به نورې څه وایم وظیفې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که د دې نه دې سیوا که د دې نه به زیاته فایده وي درته هغه صحابي ورته وایي یا رسول الله ټوله ورځ به زه درود شریف وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په دې وخت کې به الله ستا د دنیا او د آخرت د دواړو ذمواري واخلي د دنیا او د آخرت د دواړو ذمواري به دې واخلي چې ته دومره درود وایې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله به ستا د دنیا او د آخرت د دواړو ذمواري واخلي نو په دې ژوند کې یو ګنټه دوه ګنټې درود له ورکوي او نور الله ذکر کوي استغفار وایي لا اله وایي وشوي دا ځان سره وایي حاجی ملګرو تاسو ویډیو وکړه امید دی چې ان شاء الله تاسو به پیښ شوي یئ که بیا هم پکې تاسو ته څه مسلې پیښ شوي پې نه یي کمنټ وکړئ ان شاء الله زه به تاسو بیا فکم په کمنټ کې ان شاء الله ټیک شو جي باقي کوشش وکړئ دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او هغوی بیا تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامان